بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمندو لیدونکو او اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو سلامونه احترامات مې ومنئ. نن شپږم د اګست کال 2015 چې د چهارشنبې ورځ سره سمون خوري ستاسو خدمت کې حاضر یم. نن د جهادي خبرونو ترڅنګ ځینې نړیوالې تبصرې هم لرم. دا ویس انشاءالله ستاسو حضور ته وړاندې کوم. په جهادي خبرونو کې څلورم د اګست جنوبي وزیرستان اعظم ورسک ولسوالۍ سرکخیل سیمه کې د دراسکوف په برید کې 2 د اف سی عسکر وژل شوي دي. څلورم د اګست بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ جانخیلو سیمه کې مجاهدینو پوسټ ته مخه نیولې وه او د دې ترمنځ کلکه نښته ترمنځ کې شوله چې د هغې په نتیجه کې مالي او ځاني زیان اوښتی دی. په څلورم د اګست شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ پر پوز پر کمپلیکس باندې د لاسي بمونو په برید کې مالی او ځاني زیان ور اړول شوی دی. همدارنګه په څلورم د اګست شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ سرویک سیمه کې پر پوز د لیزر سپکو او درنو وسلو په برید کې یو عسکر وژل شوی دی او یو امنیتي کامره ویجاړه شوې ده. همدارنګه په څلورم د اګست شمالي وزیرستان سپینوام ولسوالۍ د تخیلو سیمه کې لاسي بمونو برید کې ځاني او مالي تاوان ور اړول شوی دی. همدارنګه په څلورم د اګست شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ د کاندي پوستې باندې د پوز او د مجاهدینو پر هغه دغې باندې نښته شوې ده چېرته چې مجاهدینو د دې هغه موټرونه چې د دوی نه پاتې وو محاصره کړي وو او دوی د هغې د خلاصون لپاره راغلل تر څو کوشش وکړي چې د مجاهدینو نه د خپل موټرونه ویسي. د شدید یو مقاومت سره مخ شول. 2 سرحکي را نسکور کړل. دلته ماته مجاهدینو یا دغه راپور چې چا دغه کړی دی دی نه دی ویلي چې د سرحکي نه مطلب څه دی. که چې سرحکي نه مطلب چورلکي یعنی 2 هلیکوپټرې خو دا خو ډېره غټه خبر ده. او که د سرحکي نه مطلب دی چې 2 د ډرون تیارې ورته را نسکورې کړي بیا هم دا ښه خبر ده. خو سرحکي یا چورلکي هلیکوپټرو ته استعمالیږي. دی دغه شی وضاحت نه دی کړی. لیکلي دي سرحکي را نسکور کړلی شول چې دې په نتیجه کې پوځیان په تیښته دغه شول مجبور کړلی شول. بیا هم د دوی نه په میدان کې یو موټر پاتې شو چې بل موټر د دوی نه پیسه پاتې شو. هغه نور یې لا وړي نه و. دا یو بل هم ترې پاتې شو. نو د بیا پوځ د ولسي جرګې د لارې یعنې د مشرانو د لارې دغه مجاهدین سره دغه اړیکه نیولې ده تر څو خپل د موټرونه د دغې له سولې د لارې خلاص کړي. کوششونه روان دي، تر اوسه کامیاب شوي نه دي او موټرونه په ځای پاتې دي. په څلورم د اګست د کورمې ولایت ډوګر ولسوالۍ توبو کلي کې د ګوندل سړک تر خوا مجاهدینو چک پوینټ جوړ کړی و چې د 3 عامو موټرونو کې سپاره د اف سی عسکر سره مخامخ شول. ډزې سره پیل شولې، جګړه ونښتله او د دې جګړې په نتیجه کې 2 اف سی عسکر وژل شوي دي، نور تښتېدلي دي او په تېښته دوی بریالي شوي دي. یو مجاهد پکې ټپي شوی دی. په څلورم د اګست جنوبي وزیرستان د تویې ولسوالۍ اړوند شرکنۍ پوستې باندې د لیزر برید کې ځاني او مالي تاوان ور اوښتی دی. په 5م د اګست جنوبي وزیرستان وانا ولسوالۍ سلطان کمپ کې د راکټو او د نورو وسلو په برید کې مرګ ژوبله اړول شوې ده. په 5م د اګست جنوبي وزیرستان په 5م د اګست بنو ولایت بکاخیل ولسوالۍ جانخیل سیمه کې پر نری سړک مجاهدینو پر پوز باندې د نږدې نه کمین وهه چې په نتیجه کې 10 پوځیان وژل شوي دي، زیات شمېر نور ټپیان دي او نور مالی زیان هم ورته ور اوښتی دی. په 5م د اګست جنوبي وزیرستان د انګور اډې ولسوالۍ د سرې خورا سیمه کې د دراسکوف په 2 جلاو بریدونو کې پوځ ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په همدارنګه په 5م د اګست شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ کاندي سیمه کې پوستې ته نږدې پوځ د خپل موټرونو د وړلو کوښښ وکړ چې مالي ځاني تاوان سره مخامخ شول. په 5م د اګست شمالي وزیرستان ګړیوم ولسوالۍ شاه وزیري بورډر سیمه کې د دراسکوف په برید کې یو اف سی عسکر وژل شوی دی. همدارنګه په 5م د اګست ټانک ولایت
خاص ټانک ولسوالۍ د ټنسن سړک پر پوسته برید کې ځاني او مالي زیان ور اوښتی دی. دا و جهادي خبرونه. اوس راځو نړیوالو خبرونه کې. یو د نړیوالو خبرونه چې نړۍ په تعجب کې اچولې ده او ډیر عجیب او غریب غوندې خبر دی، هغه دا دی چې د امریکې ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د سپینې ماڼۍ په بام راښکاره شو او د هغې بام نه نړۍ ته یو خطاب وکړ او لاسونه یې داسې خوځول او د راکټو نښانې جوړوه چې دا به د دغه بام په سر، یعنی د سپینې ماڼۍ په سر به اتومي خولیو والا یا اتومي راکټونه به نصبوي د دفاع د خپل د سپینې ماڼۍ. چې دغه کار ځکه چې ټوله امریکا چې ده دا خو د هغه مسؤلیت دی چې د امنیتي وساتي او هر نقطې نه چې د میزایل کېدي سپینې ماڼۍ نه دفاع ده، نو ضرورت نشته چې د سپینې ماڼۍ په سر باندې ته میزایل کېدي سپینې ماڼۍ نه دفاع وکړي. دا نړیوال اوس په دې کې یو که دوو کې دي چې آیا دغه د ټوکه کړې د نړۍ سره د کوم ټوکه وه دا یې کړې ده یا دا رښتیا دا خبره یې کړې ده. که دا رښتیا خو دا به په تاریخ د نړیوالو سیاست کې یو لویه مسخره وي او دا په ذات په خپله د دغې د نړیوالو قوانینو د یو تخلف به هم وي چې ته اتومي راکټونه د خپل سپینې ماڼۍ په سر ته نصبوي او د ده په اساس باندې ته دنیا نو یا نور خلک ګواښوي چې زه د دغې ځینه په سپینې ماڼۍ نه د اتومي راکټونو د استعمال امکانات شته دی. نو دا باندې اوس تر اوسه پورې تبصرې روانې دي. اکثرا وایي چې کیدای شي دې دا ټوکه کړي او که دا رښتیا نو دا به ډېره غټه یو مسخره وي. دویم خبر دا دی چې د امریکې د ولسمشر خاص استازی سټیو ویټکوف د ماسکو ته رسېدلی دی او په ماسکو کې د روسیې پلوي سره اوږدې ناستې کړي دي او ممکنه ده چې د ولادیمیر پوټین سره هم ناسته ولري. ویل کېږي چې د اوله ناسته 3 ساعته یې طول ایستی دی. په ډېرو مسایلو دی خبرې کړي دي او د دې د پیغام همدا و چې پیوز د ده چې جګړې خواته لاړ شو، ښه دا ده چې د مصالحې خواته لاړ شو، کینو سره خبرې وکړو او دا د یوکراین جګړه چې ده دا باید پای ته ورسیږي. په دې کې د روسانو موقف ورته ډېر واضح و چې هغې وایي چې جګړه خو موږ نه ده پیل کړې، جګړه راوتپل شوله، زموږ په مقابل کې تاسو میزایلونه هلته نصب کړل او موږ تاسو ته وویلې چې یو دلته میزایل مه نصبوئ، بله خبره دا ده چې تاسو د یوکراین ناتو کې مه شاملوئ. دا دوه غوښتنې وې د اول نه د دوی او اوس هم دا ویلي چې دغه زموږ غوښتنې دي، دې ته د احترام وشي. نو موږ حاضر یو چې تاسو سره کینو او په دې بابت کې سره خبرې وکړو تر څو یو نتیجې ته ورسیږو. نو جدي خبرې روانې دي، جدي مرکې روانې دي او په دې مسایلو باندې سره بحث یې کړی دی. معلومه نه ده چې نتایج به یې لا څه وي، څه نوع پیام به ده کوي. هغه د پوټین ته د ټرمپ پیام را رسولی دی او د ټرمپ دوی د خوا نه هم د ټرمپ لپاره یو خاص پیام ورکړ شوی دی. روسان دا وایي چې موږ په هیڅ قیمت نه غواړو چې د امریکې سره جنګ هم وشي، خو که چیرته په موږ جنګ را تپل کیږي موږ په هر قیمت د خپل د ځان نه دفاع دپاره حاضر یو، ولو که هغه زموږ جنګ مستقیم د امریکې سره وسي. نو هغه وایي چې دا زموږ ته په لوی قیمت باندې ده، په لوی ارزښت باندې ده او موږ په هر حالت د خپل د ځان نه دفاع کوو، ځکه چې دا زموږ د ژوند خطر دی. په یوکراین کې موږ ته تاسو هلته راځئ او میزایلونه کوئ او تاسو زموږ دښمن ته اسلحه ورکوئ. او روسان دا احساس کوي چې د دوی لاس فعلا بره دی په یوکراین کې او دوی جګړه وړونکي دي، په حساب برلاسي دي. نو په دې اساس باندې دوی هغومره د دغې خبرو ته اعتنا نه کوي. بل خبر دا دی چې ټرمپ، دا هم د ټرمپ په متعلق دی، ټرمپ دا خبره کړې ده چې که چیرې هندوستان د روسیې نه او د ایران نه پټرول اخیستل بند نه کړي او د خپل کار ته ادامه ورکړي، نو د ډېرو سختو تعرفو سره به مخ شي او هغه به دونه سختي چې د هندوستان په تجارت باندې به ډېره بد اغېزه وکړي. د هندوستانیانو ځواب ورته دا دی
چې د دواړو جانب دغه په میلیارډونو ډالر کې دی او که خساره رسیږي دواړو ته رسیږي. بله خبر دا نه دی چې تنها هندوستان هغوی ته ضرورت لري، امریکا هم هندوستان ته ضرورت لري او د امریکې د چپ ضرورتونه چې دي د هندوستان نه پوره کیږي. که هغه دا تعرفې ولګي او هندوستان خپل دغه صرف د چپ تعرفه په امریکا ولګي، امریکا د هغې زور نه لري. اینما قصه ده چې په چین باندې تعرفه 245 ته ویوړه، چینایانو پې باندې هغه معدني مواد چې د دوی ضرورت و هغه پې بند کړل. امریکا مجبوره شو چې خپل تعرفې راټیټې کړي او بیرته د نرمۍ لارې نه راشي. نو بناً دا سړی دغسې خیزونه او جمپونه شروع کړي دي ټول دنیا سره چې والله عالم څه به ترې جوړېږي. هلته اسرائیل غوندې یو وحشي سپی راخوشې کړی دی چې ټولې نړۍ ته ګواښ دی، ټول اسلامي نړۍ ته ګواښ دی. اوس بالکل وایي چې غزه ځان سره یو ځای کوي او بالکل عربان ټول مسمار کوي او دا منطقې خپل کنټرول کې نیسي او خپل هغه زندانیان د دې نه اخلي. سره دی چې په پارلمان کې بیرون د پارلمان پې فشار دا دی چې ته مصالحه وکړه تر څو د زمونږ بندیان خوشي شي، جنګ خواته مه وړه. خو دې دا پروګرام رد کړی دی، ویلي دي چې زه به غزه ځان سره شریکوم او د زندانیان به زه خپله راخوشي کوم، معامله یا مصالحه نه کوم. دا د نړیوال خبرونه مختصرا ستاسو حضور ته وړاندې شول. هیله ده چې برنامه وګورئ، خوښ کې دوستان سره شریکه کړئ. تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.